په خپله اسامه رضی الله عنه دا خبره کوي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ولیږلو د حرقه پسې چې دا د جهینه قبیلې یو شاخو څه خاندانو د هغوی نو سحر چې کله موږ په دوی باندې حمله وکړه نو الله زموږ د لاسه یا زموږ په لاسونو هغوی ته شکست ورکړو نو زه ومه او ما سره یو بل کس و چې هغه انصاري و د مدینې و منګه یو کس پسې منډه کړه هغه زموږ نه منډه واله دا دغه کس دی دا مرداس ابن نهیک وی هغه زموږ نه روان و منډه واله او موږ پسې ورلو نو موږ راګیر کړو چې څنګه موږ دا کس راګیر کړو دا چې زموږ نه منډه واله وی هغه ډایرک وویل چې لا اله الا الله څه ووی لا اله الا الله کلمې ووی فکف عنه الانصاري هغه انصاري وویل چې یاره زه خو اوس دته څه نشم ویلی ځکه چې ده څه ووی د کلمه ووی خو ما پرې نه ښه په دې غشي باندې یا په نیزه باندې ما په هغه باندې حمله وکړه او هغه سړی ما مړ کړو د کوم سړي چې کلمه ویلې وه دا ما مړ کړو په روایت کې داسې راځي چې توره پسې ده راغستې وه اوس دا دوه روایتونه یې دي که به جمع څنګه کوو دا یوه فایده یاده کوي یو حدیث کې دي چې اسامه بن زید تور راغسته و بل کې دی چې غش یې ورسره و نیزه نو جواب به موږ داسې کوو چې اوله کې دا سړی چې کله راګیرو نو اسامه بن زید رضی الله عنه تور راغسته وه او بیا چې د تورې د ګزار کې کامیاب نه شو نو بیا یې په ګزار د غشي یا د نیزې وکړو چې د هغې د لاسه یې دا سړی څه کړو هغه یې مړ کړو وی فلما قدمنا المدینه دا ډېر اهمه واقعه ده زموږ دپاره بیا چې کله موږ مدینې ته رالو بلغ ذلك رسول الله صلی الله علیه وسلم دا واقعه او دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورسېده وی ما ته وی چې یا اسامه ای اسامه اقتلته بعدما قال لا اله الا الله دا سړی ته مړ کو د دې نه بعد چې هغه کلمه ویلې وه نو ته څنګه کار کړی وی ما ورته چې یا رسول الله انه انما كان متعوذا وی ما ورته چې یا رسول الله هغه د یرې نه دا کلمه ویلې وه زموږ نه یې ځان بچ کوو ځکه یې دا کلمه ویلې ده نو ما مړ کړو ناشنا خبره ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکړه وی فهلا شققت عن قلبه حتى تعلم انه انما قالها فرقا من السلاح تا ګوره دغه سینه کولاو کړې وکړه چې تا ته پته ولګېده چې هغه د تورې د یرې د لاسه کلمه ویلې وه تا وله سینه کولاو کړې وکړه څنګه كيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه اسامه وی د قیامت پر ورځ به د لا اله الا الله سره څه کوې كيف تصنع بیا ورته ووی كيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه اسامه د لا اله الا الله سره به څه کوې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم لګیا و په مخه دا جمله وی ما ورته وی چې یا رسول الله إني أعاهد الله ألا أقاتل أحدا يشهد أن لا إله إلا الله زد الله سره عهد او لوز کوم چې دننه باید به دې څوک نه وژنم چې هغه به دا کلمه ووایي ځکه بیا سیرت کې داسې راځي چې کله د مسلمانانو په منځ کې هغه فتنې رالي جنگ جمل او جنگ صفین ما د هغې تاریخ بیان کړی م دی خصوصا د علي بن ابي طالب رضی الله عنه سیرت چې موږ بیانو دا داسې جنګونه چې دا یو فتنه وه د مسلمانانو په منځ کې نو په دې کې اسامه رضی الله عنه نه دی شریک شوی چې چا وله دعوت یې ورکړی هغوی خو ټول کلمې وویلې سوچ پکار دی په دې حدیث کې چې ته به څه کوې د دغه سره د کلمې سره د قیامت په ورځ دا کوم خلک چې لګیا دي بېګناه مسلمانان وجني د کلمې سره به څه کوئ د قیامت په ورځ
په انچه ځمکه باندې په یو فوټ دوو باندې ته رالګې یو مسلمان وجني د قیامت په ورځ به د لا اله الا الله سره څه کوې د کفر فتوی ته په مسلمانانو باندې لګې د قیامت په ورځ به د کلمې د لا اله الا الله سره څه کوې چې کله دنه الله تپوس وکړي دا اوس اسامه دی اسامه څه عام سړی نه دی ګورې څوک دی اسامه بن زید رضی الله عنه او ګمان هم د هغه دا و چې دا سړی د اوسه پورې کافر و زموږ نه یېرېدلی کلمې ویلې او چې ته راولګي یو سړی چې پیدا شوی مسلمان دی او ستا په مخ کې منځونه کوي او سجدې لګوي او کلمه د لا اله الا الله یو توحید مني او بیا به د معمولي خبرو د لاسه ته رالګي هغه مړ کې یا د خپل طرف نه به د کفر فتوی لګي د الله نه یره پکار دی او دا جمله ځان سره په دې دماغو کې کېنوئ چې کیف تصنع بلا اله الا الله یوم القیامه د قیامت په ورځ به د کلمې سره څه کې دې کلمې له به څه جواب ورکوي چې کله دنه د الله په مخ کې تپوس وشي